کشف و حریق مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی واغظ ولایت غزنی. مسئولان میگویند که این مواد مخدر شامل اومان، تریمادول، میتادون، شیشه و زیگپ می باشد که از سوی نیروهای امنیتی این ولسوالی کشف و حریق گردید. اومان دی یو خواته بانګ دی د واغظ ولسوالي د ولسوال صاحب کوشش او د قومندان د امنیه سره له نورو ارګانو لکه استخبارات چې دي د دې ټولو کشفي ارګانو له طرفه څخه دا نیول سوي دي او موږ د مواد مخدرو عضو یو نو دا شی مو نیولي دي په دغه علاوه برسېره چې له موږ سره مثلا ګولۍ هم سخته ډېرې وې هغه که میتادون وې که ترمادول وې که زیقاپ وې او په هغو علاوه برسېره باندې نو له موږ سره هم شیشه هم زیاته وه. این اقدام نیروهای امنیتی با استقبال گرمی باشندگان این ولایت روبرو شده است. په جامعه کې هم ضرورونه ډیر دي، په خلکو کې هم ضرورونه ډیر دي، ډېرې بدبختي وجنې پیدا کیږي. تقریبا د موږ جامعه چې د کوم کسان چې په دغو نشهیي توکو روغ دي هغه یو دانه داسې نه ده چې دغو یو د دوی بدن ته یې تاوان کړی یا دغه تاوان منحصر تر دوی پورې ده، بلکې دا متعدي ده. د موږ ځوانان یې نورو ته دغه شی انتقال کړي، نور یې ورباندې روغدي کړي دي. ځکه دلته 40 کاله 10 کاله 20 کاله هغه دنیاوال ټول راغلي وو چې هغه په ضد دغه مواد مخدر راغلي وو، کله تر حد اضافه شوې وه. نو دا د دوی په یو فرمان باندې د موږ د شیخ صاحب په فرمان باندې الحمدلله ډیره راکمه شوې. با گفته مسئولان امنیتی این ولایت در امر مبارزه با کشت، فروش و قاچاق مواد مخدر قاطع بوده و دستاوردهای زیادی در این زمینه نیز دارند.